خلکو دا وکتل چې یاره د نیوټن قانون خو مونږ په کار راوستی شو چې ټولې پیښې پې رڼې کړو په ګرد چاپېرچل کې، خو بیا دغسې پرنسپلز او دغسې قانونونه چې خلکو معلوم کړل لکه د مومنټم کنزرویشن، نو خلکو بیا دا وویلی چې د نیوټن قانون که استعمالو نو په هغې کې هغه کله کله ګران شي، خو دا پرنسپلز بیا موږ ته بعضې پیښې اسانې کړي. د مثال په توګه دلته ما د دې ویډیو دپاره خوښ کړي ډغرې، یعنې څیزونه چې کله ډغرې وهي دوه څیزونه یو بل سره ډغره ووهي، نو دا خو موږ د نیوټن د قانون په حساب باندې د دې پیښې رڼا کولی شو ان پرنسپل، خو د نیوټن د قانون دپاره چې کوم معلومات پکار دي هغه لږ ډېر ګران شي. د مثال په توګه یو ټرک او یو موټر مخامخ را روان دي یو بل او ډغرې ووهله، نو آیا دوی دواړه چې یو بل پورې ونښتله نو دوی به په کومه مخه ځي او د دې اکسلریشن به څومره، نو د دې لپاره ډېر معلومات پکار دي، یعنی په دغه وخت کې دوی په یو بل باندې څومره زور لګاو او بیا موږ ته دا پته ده که یو پې 10 نیوټن زور لګولی نو هغه بل باندې هم 10 نیوټن زور لګېدلی، ځکه چې نیوټن د دریم قانون په حساب باندې اکشن او ریاکشن دا خپلو کې په چپی او یو مرئ، او بیا دغه زور دې دواړو کې دا ولې دي دواړه په یو مخه ځي، نو د دې لپاره ډېر زیات معلومات پکار دي چې د نیوټن قانون استعمال کو F = ma او دا معلومات دی وکړو. خو موږ ته دا پته ده چې دا د دوی خپل منځي زور دی، کوم زورونه او د بار نه کو زور نشته دی، د زیږوالي زور د ځمکې د سړک بیخي اوار دی، واوره شوې ده او دوی وجنګېدل، نو یو خبره ده چې د دوی مومنټم به نه بدلیږي، نو د هغې په حساب موږ دا ویلی شو دا د ډغرو رڼا کول چې د ډغرې نه پس دوه څیزونو ډغره ووهله، یو به کوم خوا ځي او بل به کوم خوا ځي، یا دواړه خپلو کې ونښتل نو دا ټول څیز به کوم خوا باندې په کومه مخه ځي. د دې رڼا موږ د نیوټن د قانون په حساب هم کولی شو، خو د مومنټم کنزرویشن بیا لږ کار اسان کړي. نو راځئ چې وګورو چې د مومنټم کنزرویشن په حساب باندې موږ د څیزونو رڼا د ډغرو وهلو په دوران کې څنګه کوو. دلته ما یو مثال اخیستی دی، په هغې کې داسې وګڼه چې یو بلاک دی او یو بل بلاک دی، یو A دی، یو ته ما A ویلی دی، بل ته ما B ویلی دی. A ښي لاس ته روان دی، B ګس لاس ته روان دی، او دی په یو نیغ سړک روان دي چې خبره لږه ځان ته اسانه کړو، او داسې وګڼه A نیم کیلوګرامه دی او B چې کوم دی نو هغه د کیلوګرام درېیمه حصه ده، یعنی 0.3 کیلوګرامه دی، او د A ولاسټي 2 میټره په یو سیکنډ کې ده او د B ولاسټي چې کوم ده هغه 2 میټره په یو سیکنډ کې ده. نو دی یو بل مخامخ را روان دي په یو ډیر اوار لار باندې، اوار سړک باندې، او دی به یو بل سره الټیمیټلی وجنګېږي، اخره کې به دی چې دی به وجنګېږي، او د جنګېدو نه پس دی یو بل نه راتمبېدیم شي، او که د دوی په منځ کې داسې په مخونو پورې موږ داسې څه ګلو یا داسې یو څه شی تپلی دی چې د یو بل پورې ونښتل، د مثال په توګه دلته او دلته داسې څه داسې د نښتو څه حساب کتاب شته چې د یو بل پورې ونښتل، نو بیا به دوی په کومه مخه ځي. نو راځئ چې دا لومبی کیس راواخلو، کله چې د یو بل پورې ونښلي، نو کله چې دی یو بل پورې ونښلي نو دی دواړه به خامخا بیا په یو ولاسټي رواني، نو جنګېدو نه پس دلته ما دا سچویشن ښودلی دی چې دی یو بل پورې نښتي دي او په یو خاص ولاسټي باندې ما داسې وګڼله چې د ښي لاس ته لاړل دواړه. نو دلته چې کوم حالت ښودی شوی دا د جنګېدو نه مخکې دی، دا سړک دومره اوار دی چې واوره شوې ده یا څه شی شوی دی، خو د دې د زیږوالي زور پکې نشته دی. نو زه دا ځکه وایم چې د کنزرویشن د قانون د مومنټم کنزرویشن چې کوم قانون دی هغه موږ هله په کار راوستی شو چې موږ دا شرط پوره کړو چې د بهر نه ورباندې زور نشته دی، یعنې ځمکه ورباندې د زیږوالي زور نه لګوي. تاسو به وایئ چې ځمکه خو یې ځان ته راکاږي، لکه ځمکه یې ځان ته راکاږي، سمه ده، دا یو هم ځان ته راکاږي او دا هم ځان ته راکاږي، نو دا خو پرې د بهر نه زور شو او دا خبره سمه ده، خو بیا د ځمکې مخ دا یو په بره دیکه کوي او د ځمکې مخ دا یو هم په بره دیکه کوي،
نو ځمکه چې په څومره زور سره راکاږي ځان پلو خپل منس پلو نو هغه عمر زور په ځمکه مخ په بره لګي نو خبره دا ده شټ دا ده چې د بار نه په زورونه خوشته خو یو بل سره کینسل شوی دي او هغه د بهر نه سیوای زور نشته سیوای زور ضروری دی نو چې د بهر نه سیوای زور نه نو بیا مونږه د کنزرویشن د مومنټم کنزرویشن قانون په کار راوستي شو نو دلته ما دا شټونه پوره کړل د ځمکې په مخ کې زیږوالی نشته نو د زیږوالي زور نشته دی سمه ده ښه ځمکه بیخي هواره ده ځمکه ځان ته راکاږي خو د ځمکې مخې په بره کوم ته چې نارمل فورس مونږ وایو نو هغه په هر یو جسم باندې ځان له زور چې کم دی نو یو بل سره کینسل شوی دی نو د بهر نه زور نشته دی دی چې کله وجنګېږي نو دیو په یو بل زور ولګوي خو به خپل منځي زوري نو په دې مثال کې ما غوښتل چې تاسو سره دا خبره کاره کړم چې کنزرویشن د مومنټم کنزرویشن قانون د پاره څه شرط دی نو هغه شرط او سیستم موږ څه ته وایو سیستم زمونږ دغه A او B زمونږ سیستم دی نو په دې ته موږ د کنزرویشن مومنټم کنزرویشن قانون په کار راوړو نو د جنګېدو نه مخکې دلته بزولی کما مخکې مطلب د جنګېدو نه مخکې مومنټم د دې څه دی راځي چې هغه ته وایو لومبنه مخکې مومنټم د جنګېدو نه نو د دې لومبي د A مومنټم او بیا د B مومنټم اوس د A مومنټم د نیم کیلوګرام دی او په 2 میټر یو سکند سره روان دی نو دا شو نیم کیلوګرام او 2 میټر یو سکند سره روان دی او د خلاص روان دی هغه ته ما x اکسس ویلې دی نو I په سره ولیکم د B مومنټم د 0.3 کیلوګرام دی او د 2 میټر یو سکند سره روان دی خو د نیگیټیو x په روان دی نو ماینس I دا شو یو زله I او دغه شو زمونږه دلته به خیال کو نو دغلته یو نیگیټیو موجود دی د هغې په وجه موږ سره 0.6 زله I دلته چې کوم ټول مومنټم دی د جنګېدو نه مخکې نو هغه موږ سره شو تاسو د یو نه 0.6 لرې کوئ نو دا موږ سره راشي 0.4 زله I سمه ده نو I مطلب دا دی چې ټول مومنټم یعنی سم مومنټم خی لاسته دی سم مومنټم ګس لاسته دی خو چې راجمع کو نو اوورال مومنټم موږ سره خی لاسته راځي دای مطلب شو اوس راځي چې جنګېدو نه بعد موږ دا شک پکېدو چې که هر څه شي وي دي د جنګېدو دوران کې دی په یو بل زورونه لګولي خپل منځي زورونه دي خو مومنټم په د جنګېدو نه مخکې چې څه و هغه به د جنګېدو نه وروسته هم وي نو دلته د جنګېدو نه وروسته حالت دی د دیو ماس نیم دی د دیو کیلوګرام دی د دیو 0.3 کیلوګرام دی نو ټول ماس دا چې کوم اوس یو شی جوړ شوی دی نو د دې ټول شي ماس چې کوم دی نو هغه دغه دی نو د جنګېدو نه وروسته د دې شی ټول مومنټم چې کوم دی نو هغې ته موږ اخري مومنټم ووایو او دا دی د دې ټول شي ماس هر شي چې دی او د ویلاسټي نو ماس د ځکه چې جنګېدو نه وروسته دی یو شوي دي دواړه نو دغه ټول ماس دی او ویلاسټي موږ ته نشته پته نو ویلاسټي پی ده خو موږ داسې وګڼو چې دی ښي لاس ته روان دی دا ضروري نه ده موږ ګڼلی شو که دی ګس لاس ته روان دی اخره کې به ویلاسټي یا نیگیټیو راوځي یا پازیټیو راوځي یا به موږ ته ووایي چې دا د موږ د دې چوکاټ په حساب باندې دی کم خوا روان دی دا غونډ شی نو دا د موږ سره مومنټم دی د جنګېدو نه وروسته اوس که نوم دا شرط پوره کړو چې بار نه پې زور نشته نه د زیږوالي زور شته د ځمکې په مخ او ځمکې ځان ته راکاږي خو بیا د ځمکې مخې په بره دیکه کوي نو هغه زورونه یو بل سره کینسل شوي نو د بار نه پې سیوایي زور نشته نو دا مومنټم چې کوم لومبی و دا به د اخري مومنټم برابري نو موږ به دا برابر کو دلته موږ سره دا مومنټم راغی 0.5 او 0.3 چې یو بل سره جمع کو 0.8 زله د دې شي ویلاسټي زله I نو موږ واړو چې دا برابر شي کم مومنټم چې موږ وختي معلوم کړو 0.4
د جنګېدو نه مخکې موږ وایو چې دا د 0.4 ځله آی برابر شي. نو اوس موږ ته دا نه وه پته چې دوی وجنګېږي نو دوی به په څومره ویلاسټی سره ځي. نو موږ دا ډیمانډ وکړو، دا غوښتنه مو وکړه چې مومنټم پکار ده چې کنزروډي خوندي پاتې شي، ځکه چې د بهر نه زور نشته دی، خپل منځي زورونه مومنټم نشي بدلولی. نو موږ سره د جنګېدو نه مخکې مومنټم راووتو 0.4، د جنګېدو نه وروسته موږ سره مومنټم راووتو 0.8 ځله ویلاسټي مو ته نشته پته، خو موږ ورباندې دا غوښتنه وکړه چې دا دواړه مومنټم خپلو کې پکار دی چې برابر وي، په میګنیچیوډ کې، په مقدار کې او په اړخ کې. نو ځکه مې دلته ورسره دا دواړه خپلو کې برابر کړو. نو دا آی خو دواړو پلو دی، نو موږ به داسې وکړو چې د دې نه به دا ویلاسټي راوباسو. نو موږ سره 0.8 ځله ویلاسټي د 0.4 برابر ده. نو دا ویلاسټي برابر شوه د 0.4 او په 0.8 باندې ویشلې. نو دا موږ سره راله سیبه نیم میټره په یو سیکنډ کې، یعنی 0.5 میټره په یو سیکنډ کې، 0.5 میټره په یو سیکنډ کې. دا دواړه چې وجنګېږي د بهر نه پې زور نه او د یو بل پورې ونښتل، نو بله لار نشته، دواړه او په شریکه په نیم میټره یو سیکنډ کې ویلاسټی سره ځي. دا د مومنټم کنزرویشن موږ ته دا ښیي، پریډکشن دی. راځئ چې یو بل مثال واخلو په کومې کې چې موږ سره څیزونه یو بل له مخامخ نه دي را روانه، دا د ګس نه ښي لاس ته روان دی. نو هغې ته ما ایکس ویلی دی. دې دوران کې یو موټر را روان دی چې هغه په یو بل سړک را روان دی او هغه د ګس نه د ښکتې نه په بره روان دی، هغې ته ما وای ویلی دی. داسې وګڼه چې دا دوه روډونه دي، یو بل کراس کوي دلته، یعنی چوک دی، خو د بدقسمتۍ نه دې دواړه وجنګېږي په چوک کې. چې وجنګېږي او بله خبره دا ده یو بل پورې ونښلي، یعنی دغه ټرک او موټر یو بل پورې ونښلي. نو د هغې نه پس بله لار نشته، دی نه په بره تلی شي، نه په دې اړخ کې تلی شي د جنګېدو نه وروستو، او نه په دې اړخ کې تلی شي د جنګېدو نه وروستو، دواړه دی به خامخا په دې اړخ کې ځي. نو راځئ چې دا خبره د مومنټم کنزرویشن نه پخه کړو چې ولې به ځي په دغه اړخ کې، یعنې په دې منځومانه اړخ کې به ځي. نه موږ ته پته نشته چې څومره په دغه اړخ، یعنې په څومره ګوټ په جوړوي د ایکس ایکسس سره، د دغې نه موږ ته پته ولګي چې یاره دی به په کوم اړخ کې ځي. نو دلته بیا موږ د جنګېدو نه وروستو د دې دواړو څیزونو د نصیبې پته لګوو چې دی به کوم خوا ځي د جنګېدو نه وروستو. خو موږ پکې خبره لږ اسانه کړه چې د جنګېدو نه وروستو دی یو بل پورې ونښتل. د هغې سره خبره لږ اسانه شي، موږ ته معلومات حاصلول د جنګېدو نه وروستو لږ اسان شي. هغه به ستاسو سره زه لږ ساعت پس په دې باندې میلس وکړم چې دا زه ولې وایم چې د جنګېدو نه وروستو دی یو بل پورې ونښتل. که دوی وننښلي او د یو بل نه راوتمبېږي نو بیا څه چل کېږي. نو هغې سره خبره لږه ګرانه شي، هغه به تاسو سره زه په دې باندې میلس وکړم. ښه، دا ټرک او دا موټر په دې چوک کې وجنګېدل. موږ ته پته ده چې موټر په څونه ویلاسټی را روان دی، موږ ته پته ده ټرک په څومره ویلاسټی را روان دی، موږ ته پته ده د ټرک ماس څومره دی، موږ ته پته ده د موټر ماس څومره دی، موږ ته پته ده چې دوی په کوم اړخ کې روان دی جنګېدو نه. نو د دې مومنټم، د هر یو مومنټم د جنګېدو نه مخکې موږ ته کره کره معلوم دی، او چې دوی کله وجنګېږي یو بل پورې ونښلي، نو موږ به دا غوښتنه وکړو چې کوم د جنګېدو نه مخکې مومنټم په کار د جنګېدو نه وروسته هم هغه عمره مومنټم وي. نو موږ د هغې نه دا معلومات کولی شو چې دا جنګېدلي څیزونه چې یو بل پورې نښتي دي په څونه ویلاسټۍ سره ځي او په کوم اړخ کې به ځي. دا دواړه خبرې به موږ معلومو. نو راځئ چې دلته وګورو چې د جنګېدو نه مخکې د دې مومنټم څه دی. نو زه به ورته ولیکم مخکې، د دې نه ما مطلب دی جنګېدو نه مخکې. نو راځئ چې ټرک ته وګورو. د ده مومنټم د ټرک زه به ورته پی ټي ووایم چې ټرک دی، او د ده ماس چې کوم دی نو 2000 کیلوګرامه دی، او د ده ویلاسټي 10 ده، او دی روان دی په ایکس اړخ کې، نو آی. نو دا د شو سیبه 20,000 کیلوګرامه میټره په یو سیکنډ کې، دا د مومنټم شو، او دا
خي لاس ته دی نو آی یعنی ایکس اکسس سره. راځي چې د موټر مومنټم وګورو د جنګېدو نه مخکې. نو د موټر مومنټم چې کوم دی نه ته به زه وړوکی ام ووایم او دا د سیبه 1000 کیلوګرامه موټر دی او دی روان دی په 15 میټر یو سکند کې. خو خیال کوه دی روان دی په وای اکس دی په بره روان په دغه لار روان دی او دغه وای اکسس ته مونږه جې ویلی. نو د مومنټم د سیبه 15000 کیلوګرام میټر یو سکند کې او د وای پلو. نو د دې سیستم مومنټم کم چې ټرک او موټر دا زموږ یو سیستم دی د دې سیستم ټول مومنټم دی شو سیبه ایک سړک کې او 15000 د ټرک مومنټم او جمع د موټر مومنټم دا مومنټم دی. اوس کو دا مومنټم موږ وګورو نو د نه په بره دی نه خلاص ته دی ځکه چې د سې 2000 سه خلاص ته 15000 سه بره لاس ته نو د شرط منځ کې دلته. نو د دې مومنټم دوی سي دي د دې یو مومنټ د دې مومنټم یو څه ده چې هغه په ایکس اړخ کې ده او د دې مومنټم یو څه ده چې هغه په وای اړخ کې ده. نو د ایکس اړخ ته موږ وایو چې د دې مومنټم یو څه ده چې هغه په ایکس اړخ کې ده او د دې ټول مومنټم یو څه ده چې هغه په وای اړخ کې ده. اوس جنګېدو نه وروسته د مومنټم څومره ده دا موږ ته پته نشته خو د مومنټم چې کوم دی هغه په کار دی چې کنسرو دي د دواړه یو بل سره وجنګېدل او یو بل پر ونښتل. نو دغه جنک چې کوم دی نو دا په کومه مخه ځي په هره مخه چې ځي خو موږ سره یو شرط پوره کېدل پکار دي چې د مومنټم دغه نه مخکې چې څه وو هغه د جنګېدو نه وروسته وي. نو وروسته موږ سره د مومنټم چې کوم دی هغه دی پی اف پی آی د جنګېدو نه مخکې دا ټول مومنټم جنګېدو نه وروسته د مومنټم خو د جنګېدو نه وروسته دی یو بل پورې نښتي دي نو د دې ټول شي ماس ځله د دې ټول شي ویلاسټي دا یو 2000 کیلوګرامه دی او دا بل 1000 کیلوګرامه دی او بیا د ویلاسټي. نو موږ وایو چې په کار دی چې دا مومنټم د جنګېدو نه وروسته چې کوم دی دا برابري کوم چې د جنګېدو نه مخکې مومنټم جنګېدو نه مخکې چې کوم مومنټم هغه 10000 سمه. نو اوس موږ وایو چې د په کومه مخه ځي یعنی د ویلاسټي به هم په هغه مخه چې کوم وخت د مومنټم دی نو د ویلاسټي به په کومه مخه. نو راځي چې وګورو ویلاسټي دلته نه په کار د چې موږ سره راشي 2000 چې موږ دا 3000 شو او بیا ویلاسټي نو دا شو 10000 خلاصته 15000 په بره او دا دواړه به وویشو په دغه 3000 باندې سمه. نو د ویلاسټي موږ سره رااله 10000 چې په دغه 3000 باندې وویشو نو موږ سره به 3 صفرونه ختم شي 100 په 3 ویشلې خلاصته دې ځای کې ما غلطي وکړه 15000 نه دی دا شو. نو 15000 چې په دغه 3000 باندې وویشو نو دې نه موږ سره راشي 15 سمه. نو د ویلاسټي موږ چې کله دا غوښتنه وکړه چې د کوم لومبی مومنټم هغه د اخري مومنټم برابر دی نو د ویلاسټي موږ سره نه ښي لاسته راووته او نه په بره راووته بلکې یو ویلاسټي داسې راووته چې د هغې څه حصه ښي لاسته ده او څه په بره ده. نو د دې مطلب دا شو چې د ویلاسټي دا کو ویلاسټي ده نو د دې دوه حصې دي یعنی د ویلاسټي چې کوم ده دا په بره ده او دا ویلاسټي ښي لاسته ده دا د لومبۍ حصه ده 100 په 3 ویشلې میټره په یو سکند کې او د ویلاسټي دا حصه چې کوم ده دا 15 میټره په یو سکند کې. د ویلاسټي میګنیټیوډ څومره دی نو دا موږ په اسانه معلومولی شو. د ویلاسټي چې کوم ده هغه ده 100 په 3 ویشلې ښي لاسته او 15 لاسته. نو د ویلاسټي مقدار چې کوم دی موږ ته پته ده چې 100 په 3 ویشلې سکویر 15 سکویر او د هغې سکویر روټ سمه ده. نو د هغې نه موږ سره راشي 8.3 میټره په یو سکند کې. اوس دا ویلاسټي په کم پلو ده نو دغه هم اسانه ده موږ ته پته ده
چې دا ویلاسټي به یو داسې ګوټ جوړي چې د هغې ټینجنټ به برابري د دغه 15 او بیا 20 په 3 ویشلې دا به شي 15 په 20 ویشلې او دا انګل به برابري دا خو مونږ کړي دي مخکې په ویکټرز کې نو دلته بیا زه زر تاسو ته وکړم نو د دې نه مونږ سره راشي څه 30 ډیګري نو راځئ چې بیا لاړ شو چې دا معلومات هلته نو دا ما تاسو ته دا معلوم کړو چې دی به په یو دا دواړه چې یو بل پورې وجنګېږي یو بل پورې ونښلي نو دی په یو داسې مخه ځي چې هغه مخه به هغه لیکه به د پروت اړخ سره یا د ایکس اکسس سره د 30 درجو ګوټ جوړوي سمه ده او په داسې اندازه به ځي په دومره سپیډ سره به ځي چې د سپیډ به یي 8.3 متره په یو سیکنډ کې او د 30 درجو ګوټ به جوړوي نو دا موږ معلومات وکړو راځئ اوس چې تاسو سره په دې باندې بحث وکړم چې دا زه ولې وایم چې دوه څیزونه روان دي یو بل پورې وجنګېدل نو د کنزرویشن قانون چې کوم دی د مومنټم هغه خو موږ له یو شټ راکوي د مثال په توګه دوه څیزونه دي یو دا شی روان دی او یو دا شی روان دی A او B او دی یو بل پورې یو بل سره وجنګېدل او د جنګېدو نه پس دی د یو بل نه راوتمبېدل نو د جنګېدو نه پس د مثال په توګه موږ ته پته نشي دا یو کم خوا روان دی او موږ ته پته نشي دا یو کم خوا روان دی خو ځه داسې به وګڼو چې A په دې مخ روان دی په یو ویلاسټي سره او دا B چې کوم دی نو په دې مخ لاړ نو دلته موږ وایو د ویلاسټي د A او د ویلاسټي د B د جنګېدو نه مخکې او دې ته موږ وایو ویلاسټي د A د پاسه په پرایم وکړو دا د جنګېدو نه وروسته او د B ویلاسټي د جنګېدو نه وروسته نو ستاسو خیال دی د جنګېدو نه مخکې د مثال په توګه موږ ته پته ده چې د دواړو ویلاسټي څومره ده خو د جنګېدو نه پس موږ ته پته نشته چې د دواړو ویلاسټي څومره ده خیالم نو د دې مطلب دا شو چې دوه څیزونه نامعلومه دي د جنګېدو نه وروسته که دي یو بل نه راوتمبېږي د دې په پرتله که تاسو وګورئ چې دې دواړه که یو بل سره وجنګېږي او د جنګېدو نه وروسته د یو بل پورې ونښلي نو نښتلو خو مطلب دا دی چې دوی به دواړه په یو ویلاسټي سره ځي د جنګېدو نه پس به یو ویلاسټي نو یو شیز به نامعلومه وي نو که ستاسو خیال د مومنټم کنزرویشن غوښتنه چې کوم دی نو هغه خو موږ له یو شټ راکوي چې د جنګېدو نه مخکې کوم مومنټم دی انیشلو هغه د جنګېدو نه وروسته چې کوم مومنټم دی د هغې برابر دی نو چې یو اکویشن یې موږ سره نو د هغې نه خو موږ یو نامعلومه شی معلومولی شو او دا ځکه موږ ما په دغه مثالونو کې غوښتل چې د جنګېدو نه وروسته یو بل پورې ونښلي ځکه چې که زه صرف او صرف د مومنټم د کنزرویشن قانون په کار راولم نو د هغې نه زه صرف یو شی معلومولی شم او هغه د جنګېدو نه وروسته د دې دواړو شریکه ویلاسټي ده او شریکه ویلاسټي به هلی که د یو بل پورې ونښلي اوس که دوی د یو بل نه راوتمبېدله او د دې دواړو ویلاسټي ماته نه ده معلومه د راتمبېدو نه وروسته نو د مومنټم کنزرویشن خو به ماله یو اکویشن راکړي چې د جنګېدو نه مخکې چې د کوم مومنټم و هغه د جنګېدو نه وروسته د مومنټم برابر دی نو دغې نه خو ما سره به اکویشن یوي او نامعلومه څیزونه به راسره دوی نو د دې په وجه باندې بیا به لږه خبره ګرانه شي یو اکویشن نه زه دوه څیزونه نشم معلومولی نو د دې په وجه باندې بیا خلک ورسره یو بله خبره ملګري کي چې کو دا جنګېدل داسې شوي دي چې په دې کې یو بل شی نه دی بدل شوی یعنی د دې کینټیک انرژي یا د خوځښت انرژي نه ده بدله شوې نو هغه به ماله یو بل اکویشن راکړي زه به وایم چې د جنګېدو نه وروسته مخکې چې د دې کومه کینټیک انرژي وه کینټیک انرژي د جنګېدو نه مخکې برابر ده کینټیک انرژي د جنګېدو نه وروسته نو دغه نه ما سره بل اکویشن راشي نو دغسې بیا زه کوم څیزونه چې د یو بل نه راتمبېدلي دي او په هغې کې کینټیک انرژي نه ده بدله شوې نو د دغسې څیزونو موږ معلومات کولی شو دواړه نامعلومه ویلاسټیانې معلومولی شو خو
که کینیټیک انرژي خوندي نه پاتې شي ځکه چې د هغې څه ګارانټي نشته کله خوندي پاتې شي کله نشي پاتې نو دغسې ډغرو ته په کوم کې چې کینیټیک انرژي خوندي پاتې شي نو اکثر هغې کې څیزونه یو بل نه راتنبېدلي دي او په هغې کې کینیټیک انرژي خوندي پاتې شي نو هغې ته موږ الاستیک کولیژن وایو elastic collisions نو elastic collision چې کوم دی د هغې انالیسس د هغې رڼا کول لږ غونته اوږد کار دی داسې پیښې چې په هغې کې دوه څیزونه د جنګېدو نه پس یو بل پورې ونښلي نو دغسې دغه ته وایي inelastic collision inelastic collision نو د دې انالیسس او رڼا لږ اسانه ځکه چې دواړه یو جنګېدل یو بل پورې ونښتلو نو نښتو نه پس د دې دواړه په یو شریک ولاستی باندې روان دي نو د دې لپاره ضرورت نشته چې موږ د یو جدا ولاستی معلومه کړو دی بل جدا ولاستی معلومه کړو ځکه چې موږ ته پته ده دواړه په یو ولاستی باندې روان دي خو کله چې دوه څیزونه یو بل سره وجنګېږي او د جنګېدو نه پس یو بل نه را وتمبېدل یو په دې مخه لاړ او بل په دې مخه لاړ مثال په توګه او نو دغسې ډغره چې کوم ده نو هغه الاستیک هم کېدی شي elastic هم کېدی شي او inelastic نو که elastic وه نو بیا مومنټم هم کنزرډ دی او kinetic energy هم کنزرډ ده خیال هم دی خو که د یو بل نه را وتمبېدله نو دا هم کېدی شي چې د دې kinetic energy نه ده د kinetic energy د کنزرویشن لپاره قانون نشته خو بعضې وخت کې مونږ دغه شرط په یو پیښه باندې کېدو ځکه چې کېدی شي kinetic energy پکې بعضې وخت کې خوندي پاتې شي د مومنټم د کنزرویشن لپاره قانون دی دا به خامخا خوندي پاتې کېږي که د بهر نه پې زور نه خو د kinetic energy د خوندي پاتې کېدو لپاره قانون نشته دا بدلېدی شي دا خوندي هم پاتې کېدی شي نو دغسې موږ ډغرې په دوو برخو ویشلي دي inelastic چې په هغې کې kinetic energy خوندي نه پاتې کېږي مومنټم هر وخت خوندي پاتې کېږي نو هیله لرم چې دې به تاسو ته د ډغرو په باره کې څه نه څه معلومات درکړي وي او ستاسو کنسپټ به ورسره کلیر شي